السلام علیکم. غواړم یو ډیشبورډ ډیزاینینګ لپاره یو ښایسته شانتي چارټ جوړ کړم. د چارټ جوړولو طریقه هم وورډ، ایکسل، اکسس دې ټولو کې یو رقم دا ځینې ټاپ پروګرامو کې هم چارټ کې هم دا تخنیکونه تاسو کارولی شئ. فار ایگزامپل زه دلته راځم سټوډنټ نیم لیکم محمد، کنټرول شفټ 15 وهم تر څو پورې پرسنټیج شي او دلته ټایپوم 80% او دا سلیکټوم بولډوم او ریسایز کوم سایز چې د هیلپ لپاره موږ د کولای شو دا دایرونه هم داسې استفاده وکړو کنه. دلته راځم او شیفټ ورسره نیسم، یو منظمه دایره اخلم، د دې آوټلاین نو کوم. تاسو داسې کولی شئ کنټرول ډي یو بله کاپي ډوپلیکیټ کوم او دا هم داسې 3 ته راولم او د دې فیل هم ریډ کوم او بل هم کنټرول ډي کوم او بیا هم د دې سایز کموم او د دې فیل هم داسې کوم. اوس دا سلیکټوم، سلیکټ پینل ته راځم او کنټرول نیسم، دا سلیکټوم، دا سلیکټوم او د دې الاینمنټ سیده سنټر ته راوړم او د دې الاینمنټ هم سنټر ته. دا هم یو ډیزاین شو. خو که تاسو غواړئ چې بیا چارټ په اساس جوړ کړئ، هغلته ډیر منظم راځي، نو بیا دلته راځو ډاکومنټ چارټ اخلو کنه. دلته راځو او دې ته رائټ کلیک کوو او سلیکټ ډیټا ورته اخلم. کله سلیکټ ډیټا اډ به ووامه، په اډ وهلو سره یو سیریز به واخلم، بل سیریز به واخلم، بل سیریز به واخلم، بل او بل ان اپ 15 بس خلاص. او دا چارټ ټایټل ډیلیټوم او دا هم څنګه کوم ډیلیټوم او بیا په دې چارټ کلیک کوم او د دې فلم څور کوم نو کولو ته ضرورت ان شاء الله نسخه نو به کوم. رائټ کلیک پر باندې وکړو، د دې فارمیټ ته براسو او د دې سایز به یو څه کم کو پاشتو او په دې به کلیک وکم، د دې آوټلاین فیل به نو کم او د دې فیل به بیا ریډ کم، بیا په دې کلیک وکم، د دې آوټلاین به نو کم او د دې فیل بیا څنګه کم وایټ کم. په دې به کلیک وکم او دلته به راسم، د دې فیل آوټلاین به نو کم او فیل به څنګه کم ریډ کم. په دې به کلیک وکم او دلته به راسم، د دې آوټلاین به نو کم او د دې فیل به ریډ نه بلکې وایټ کم او اسان داسې دلته راځم، د دې آوټلاین نو کوم او فیل یې ریډ کوم. کنټرول زیډ. اوس یو بل چارټ اخلم، چارټ لپاره هم دا شیپس اخلم او د دې نه استفاده کوم، شیفټ ورسره نیسم تر څو منظم ډرا شي. د دې آوټلاین ته کلر ورکوم دې کلر باندې او د دې آوټلاین سایز زیاتوم 2 او دا هم دې اندازه باندې صحیح دی. داسې شیفټ ورسره نیسم تر څو منظم شي. او دلته یو چارټ د دې نه جوړوم، ډاټ چارټ ورته وایي، هغه ترې نه جوړوم. دلته کلیک ور باندې کوم، دلته راځم او د دې ټاپ سیریز سلیکټوم او راځم د دې چارټ پراپرټی ته یا دلته اکسس آپشن ته راځم او بیا په دې کلیک کوم. دا باید 0 وي او مګز باید څو یو وي او د دې هم باید میجر یو ورته سلیکټ کم او دا هم باید 0 سلیکټ. د دې سلیکټولو سره بیا په دې باندې کلیک کوم، دا ډیلیټ اوم، بیا په دې کلیک کوم او بیا په دې کلیک کوم ډیلیټ اوم او بیا په دې کلیک کوم ډیلیټ اوم او بیا په دې کلیک کوم ډیلیټ اوم او دې لاین باندې کلیک کوم ډیلیټ یا نو فیل آوټ لاین استکوم او بل چارټ فیل سره هغه هم نو کوم او دا هم نو چارټ آوټ لاین نو دا آوټلاین هم کوم. چارټ راخلم په دې باندې دا سجده کله دا 100% سي نو باید دې نقطې ته راشي او دا نقطه باید له دې سره برابر وي. ډاټ سلیکټو کله چې ډاټ سلیکټ دا کنټرول سی کوم او دا ډاټ سلیکټ کوم او د دې فارمیټ ته راځم او دلته چارټ ته رالم او دلته کلیک کوم، د دې کې سیریز محمد بالکل صحیح دی.
سیریز فارمیټ مارک ورته اخلم آوټلاین نو کوم او د دې مارکس اخلم او فیل فرام ټیکسچر کلیپ بورډ نه پیسټ اخلم کله چې مې دا کو بیا د دې آپشن باندې کلیک کوم او دلته بولټ ورته اخلم د دې سایز زیاتوم صحیح شو او دا څنګه کوم پورت سایت دی نیوی کم دیجی که بس دلته کلیک کوم لاین نو ده بالکل صحیح ده دی مارکر بارډر نو ده صحیح شو اوس که زه دلته کلیک کوم 10% نمرې وړي که زه وایم 100% نمرې وړي دي په دې چارټ یو څه کلیک کوم او دا دې اپ سایت ته که زه وایم دې 90 نمرې وړي دي که نه که زه وایم دې 12 نمرې وړي دي که زه وایم دې 40 نمرې وړي دي یا زه وایم دې 50 نمرې وړي دي چارټ ډیزاینینګ ساده طریقه